د یو کور نه 9 جنازې لاړې چې په هغه کې 15 ښځې ملګرو او 4 پکې څه واړه وو ښه. دا په څه وجه باندې دا واقعه راغله، په کوم ځای کې راغله، ویډیو راسره مکمل وګورئ او د نورو ملګرو سره هم شیر کړئ ضرور ښه. دا ویډیو راسره ځکه ضرور وګورئ چې ډېره اهمه خبره ده. نن سبا تاسو ته پته ده په وړو خبرو باندې څه کېږي، جنګ جګړې کېږي. ملګرو دا کومه ښکاري دا واقعه راغله په پېښور بډابیره کې چې په ماشومانان په کور کې ناست او ښځې ناستې وې او څوک پسې ورغلل د ځمکې په وجه باندې په ځمکه باندې لانجه وه که نه، کور ته راغلل او ټول خلک یې ولویشتو. 4 ماشومانان او 15 ښځې چې شوې په هغه کې د دنیا نه لاړې. اصل وجه یې دې څه وه چې دا په څه وجه باندې په ځمکه باندې وران شو، یو 2-3 فوټه ځګي باندې وران شو او د هغه د وجې نه دومره ټول خاندان څه کړو د دنیا نه لاړ. افسوس خبره ده یار چې موږ له داسې کول نه وي پکار. سړی ډېر زیات خفه شي، چېرته په زندګۍ کې داسې غلطیانې مه کوئ. زما خو ټولو ته خواست دی یار چې دا ویډیو دې لپاره شیر کړئ چې په نیکسټ ټایم کې څوک داسې قصه نه کوي، په روان ټایم کې څوک په ځمکو باندې لانجې نه کوي. دا ځمکه خو د خدای پاک ده، خدای پاک ته پاتې ده. لیکن تا چې کومه کسان واخیستل د دې حساب به درڅه نه کېږي چې ته په یو 4-15 فوټه په 1 ګز په 2 ګزه ځګونو باندې تاسو څه کوئ، لانجې کوئ. یار سړی ډېر زیات خفه شي که نه. د ماشومانو د تصویران سړی تاسو ته درسته کولی هم نه شي چې کوم حال یې ورسره کړی دی ښه. بیخي یې داسې حال یې کړی سړی ډېر زیات خفه شي او ډېر زیات د ویلو الفاظ زموږ سره نشته چې موږ تاسو ته ښه غوندې الفاظ ووایو ښه. داسې خفه یې کړو یار. زما ټولو ته خواست دی یار چې چېرته هم په ځمکه باندې او په دې څیزونو باندې جګړې مه کوئ. دا خدای پاک ځمکه ده، خدای پاک ته پاتې ده. خو ټولو ته مې خواست دی چې یار دا اصل دا ویډیو ضرور د نورو ملګرو سره شیر کړه. ډېر زیات یې خفه کړم.